پتمنو لیدونکو ستړي مشئ د طالب ډلې لوی درستیز کاري فصیح الدین د ډیورنډ فرضي کرښې څخه د لیدنې په موخه ننګرهار ولایت ته تګ کړی دی. نوموړي په ننګرهار کې ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان سره پر پوله د وسلوالو پر ښه چمتووالي او پیاوړتیا ټینګار کړی دی. په همدې حال کې پاکستانی رسنیو راپور ورکړی دی چې له افغانستان سره پر کرښه د اغزن سیم پر سر رامنځته شوې ستونزه رغول شوې ده. رسنیو د یو لوړپوړي پاکستانی پلاوي پر بنسټ خبر ورکړی دی چې له طالب ډلې سره وروستۍ رامنځته شوې ستونزه رغول شوې ده او ټینګار شوی دی چې له دې وروسته به ټولې ستونزې د دواړو لورو پر همغږۍ د خبرو له لارې رغول کیږي. آلمان وایي له افغانستان سره به خپلو بشري مرستو ته پایښت ورکوي. د آلمان د نوې واکمنۍ د بهرنیو چارو وزیري آنالنا بربوک په تازه څرګندولو کې ویلي دوی نه غواړي چې په افغانستان کې وګړیز ناورین تر دې هم پراخ شي. د بربوک په خبره د آلمان او ملګرو هیوادونو په ازه ده چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. نوموړي وایي دوی هڅه کوي خپلې مرستې په نیغه توګه په افغانستان کې اړمنو کسانو ته ورسوي او د وګړیز ناورین مخنیوی وکړي. آلمان دغه راز له افغانستان نه د زرګونه کسانو پر ایستلو هم ټینګار کړی دی او وایي دوی پتیلې چې شاوخوا 18,000 افغانان باید آلمان ته ولېږدول شي او دوی هڅه کوي د دغو کسانو د ایستلو لړۍ چټکه کړي. د برطانیا د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې په دې هیواد کې د افغانانو د ځای پر ځای کېدو پروګرام د 2022 زیږدیز کال د جنورۍ په میاشت کې پیلیږي چې له مخې به یې 100,000 افغانان په برطانیا کې میشت شي. د برطانیا د کورنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلي هغه افغانان چې په افغانستان کې له برطانیې سره همکاري کړي د ډیموکراسۍ، میرمنو د حقونو، وینا خپلواکۍ او د قانون د پلي کولو دفاع کړي او د میرمنو او نجونو په شان هغه کسان چې په سخته توګه د ګواښ سره مخ دي او د لږکیو ډلې او کورنیو ته یې په دې پروګرام کې لومړیتوب ورکول کیږي. د برطانیې د کورنیو چارو وزارت په ویناپاڼه کې راغلي هغه کسان چې د دې پروګرام له لارې برطانیا ته ځي هماغه شان سختې امنیتي څېړنې ترې کیږي چې د نورو برابرو اړونو یا شرایطو له مخې دې هیواد ته کډوال کیږي. برطانیا دا اعلان په داسې حال کې کوي چې جرمني هم ویلي د افغانانو د ایستلو بهیر چټکوي. د جرمني د بهرنیو چارو نوي وزیري آنالنا بربوک ویلي چې له افغانستان څخه د زرګونو هغو افغانانو د ایستلو بهیر چټکوي چې د دې هیواد د پوځ یا واکمنۍ سره په افغانستان کې کار کړی او یا په افغانستان کې ژوند په ګواښ کې دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.